وایي هدیره یې له دې کبله د اوسېدو لپاره ټاکلې چې نور وګړي یې له ژوند څخه درس واخلي او د دوی په څیر خوږ ژوند د ځان لپاره تریخ نه کړي. په دوی کې ډیری ډاکټران، انجینران او ان ماسټران هم شته، خو ځینو یا د بدو ملګرو او یو شمیر نورو یې بیا په خپل لاس خپل ژوند ته اور ورته کړی دی. دا د کابل ښار شمال لور او د کابل ښار په زړه کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د اوسېدو یو پنډغالی دی. د ژمي پر رسېدو سره یې ډیری دا ژمی د خپل ژوند اخري ژمی بولي او وایي چې تیر کال یوازې په همدې ځای کې یې تر 40 ډیرو ملګرو د یخ له کبله خپل ژوند بایلود. ژمی دلته ډیر سخت دی، یو شمیر ناروغان مړه شوي او ډیر نور یې بیا ډیر سخت ناروغان دي. د نورو کلونو په پرتله باندې سږکال د نشه یي توکو بیې هم جګې شوي دي او ډیری کسانو ته دغه توکي نه رسیږي، له همدې کبله هم مري. دغه کسان په هیڅ هم صرفه نه کوي، موټر د خلکو جیب او ان ډیری له کورونو څخه غلاوې کوي، ځکه دغه مواد زموږ لپاره هر څه دي او کله چې خلاص شي بیا مو سترګې ړندېږي. ډیری یې زموږ د کامرو په لیدو سره له دې ځای څخه خپلې پښې له دې کبله سپکوي چې په تلویزیون کې یې کورنۍ په نشه یي توکو له روږدي کېدو خبرې نشي. سالم محمد چې په خوست ولایت کې د انجنیرۍ پوهنځی 4 کاله لوستلی، خو 5م کال ته په رسېدو سره په نشه یي توکو روږدی شوی او پوهنتون یې پرېښی دی. نوموړی وایي چې څو ځله یې د نشه یي توکو د پرېښودو هڅه کړې، خو بیرته ورباندې اخته شوی دی. دی وایي تر هغه چې د نشه یي توکو پر کښت او پلور بندیز نه وي لګېدلی، هیڅ روږدی له نشه یي توکو لاس نه اخلي. من خودم امو تجربه خود اگر برای شما بگویم زندگی معتادی زه چې کله خپله تجربه درته ووایم د روږديتوب ژوند دومره سخت او له کړاوونو ډک دی چې بیان کولی نشم. 12 کاله مې د حبیبیې په لیسه کې زده کړې وکړې او عمومي اول نمره فارغ شوی یم. په انګلیسي، اردو او عربي ژبو پوره بلدتیا لرم. په خوست کې مې 4 کاله د شیخ زاید پوهنتون کې زده کړې وکړې او 1 کال مې نور پاتې و چې دوام مې ورنه کړ. بدو ملګرو او بدو دوستانو تر ملګرتیا وروسته راته وویل چې نشه یي توکي د انسان غمونه او دردونه لرې کوي. لومړی په سګریټ، وروسته چرس او همداسې په دوام یې شیشه، اوس دا دی په پوډرو روږدی شوی یم. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي او په یو نه یو ډول دې دوی له نشه یي توکو څخه خلاص کړي. اینجا زندگی هانقدر سخت ژوند په دومره اندازه راته سخت شوی چې نور یې د کولو توان نه لرو. داسې شپې او ورځې راباندې تېرېږي چې وږي، تږي او دومره یخ د شپې راباندې تېر شي چې بیخي مو لاسونه یخ وي او بیا سهار پلاستیک ته اور ورکوو او په هغه ځان ګرموو. له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د نشه یي توکو پلورونکي ونیسي او پلور ته یې د پای ټکی کیږدي. که په نشي روږدو کسانو ته نشه یي توکي پیدا نشي او له درملنې څخه وروسته ښار ته راووځي، بیا نه ورباندې اخته کیږي. خو په همدې حال کې بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال عبدالحق همکار له CMG سره په یوه ځانګړې مرکه کې د نشه یي توکو د ورکېدو ټټر وواهه او وایي چې واک ته د سرپرست حکومت په رسېدو سره یې زیات شمیر نشه یي توکي ضبط کړي او په جرم کې ښکېل کسان یې عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. که 1 ګرام خرڅي او که 1 ټن خرڅي، دا موږ ته 10 سویه دي، دواړه مجرمین دي. موږ دغه 1 ګرام والا هم نیسو، محکمې ته پیښو او موږ د محکمې سره په دې ارتباط خبره کړې ده، د قاضیانو صاحبانو سره. هغه موږ ته اطمینان راکړی دی چې هر څوک یعنې ولو که 1 ګرام هم خرڅي، موږ به هغه ته سخته سزا ورکوو. نو په دې ارتباط موږ عملیات جریان لري. دا اوس روزمره په کابل کې موږ ډېر زیات ساقیان نیسو، خو په دې کې ډېر داسې ماشومان دي کاروي چې هغه ډېر د کم عمر دي یا زنانې کاروي، د هغو په ذریعه باندې دا مواد خرڅوي. خو د هغه سره سره بیا موږ الحمدلله په دې کې کامیابه یو. موږ امید لرو چې دا سلسله به د ساقیانو دوم ډېر ژر ختمه شي. له نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال وایي چې تر اوسه پورې 58 زره په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د نوموړي په خبره هڅه کوي چې په نشه یي توکو پاتې روږدي کسان هم د درملنې مرکزونو ته راټول کړي. تر اوسه پورې موږ په ټول افغانستان کې 58 زره شاوخوا معتادین راټول کړي دي، تداوي مې کړې ده او در جوړېدو وروسته مې بیا خپلو کورو ته استولي دي. همداراز
موږ په کابل کې د محتاجینو دپاره د اولې ورځې شروع په کړې ده چې دغه ازار بستر شفاخانه ده دا خو لري زر بستره خو موږ دلته شاوخوا نور ځایونه ورسره لرو هغه مو فعاله کړي دي په تقریبا د 2500 د 2000 په شاوخوا کې محتاجین موږ دلته راجمع کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه ډیر کسان په نشهیي توکو روږدي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. احسان الله کریمي، CMG کابل.